السلام علیکم. پرون چې د خیبر په جرګه کې کومه پریکړه وشوله د هغې پریکړه سمري د هغې خلاصه په هغې باندې بحث کوو، په یو څو اهم پوینټس باندې بحث کوو. نمبر 1 پوینټ خو دا چې په هغه پریکړه کې دا وویلی شو چې زمونږ په خاوره باندې د پښتون په خاوره باندې چې کومې وسلوالې ډلې دي هغه د دې ځای نه وځي 60 ورځې ټایم دی ورسره، 2 میاشتې ټایم دی ورسره. نو وسلوالې ډلې څوک دي؟ خو یو فوج دی، فوجي یاد کو، او بل طالبان یا داسې داعش یا وغیره چې کومې وسلوالې ډلې دي هغوی وایي چې څومره هم دي نو دا د پښتون د خاورې نه وځي. ګوره دوی داسې کار کړی دی که نه، دا کوم تنظیم چې دی پښتون تحفظ مومنټ پی ټي ایم، دوی په میاشتو باندې وګرځېدل، کور کور ته لاړل، په پښتون بیلډ کې وګرځېدل، په کوم ځای کې چې د کومو پښتنو سره څه زیاتې شوی او څه ظلم شوی هغه ټوله ډیټا یې راټوله کړه او هغه ډیټا یې د دې جرګې په لومبنۍ ورځ باندې په سکرین باندې وښودله چې د هغې مطابق څه 80,000 هغوی چې کومه ډیټا راټوله کړې وه د هغې مطابق څه 80,000 پښتانه دا بېګناه وژلی شوي دي، شهیدان شوي دي. د هغې نه علاوه په زرګونو باندې کورونه وران شوي دي، په لکونو باندې خلک آی ډي پیز شوي دي، په زرګونو کې مسنګ دی. هغه ټوله ډیټا چې ده نو هغه ته کتی شي، اوس هم په نیټ باندې پرته ده، آنلاین ده، څه پټ پناه نه ده ته یې کتی شي وګوره. نو هغه وایي چې دا دومره بد امني زمونږ په پښتون بیلډ کې چلېدلې ده. دا ډیټا د 2002 نه حواله 2024 پورې وه. صحیح شو. نو چې دومره په کلونو باندې بدامني زمونږ د پښتنو په منځ کې چلېدلې ده، د هغې وجه دا ده چې زمونږ د پښتنو په خاوره باندې 2 قسمه وسلوالې ډلې د یو بل سره جنګېدلې دي. لهذا چونکې دا د دوی د جنګ نتیجه ده، نو موږ غواړو چې دا وسلوالې ډلې دي زمونږ د خاورې نه وځي. نو هغه ملیټري او طالبان او داسې نور یاد کړل چې موږ 60 ورځې ټایم ورکوو، که موږ امن قایمول غواړو دا به وباسو. 60 ورځې ټایم دی ورسره که ونه وتل نو بیا به موږ خپله طریقه کوو د دوی د ایستلو دپاره. اوس هغه څه طریقه ده هغه الله تعالی ته پته ده، والله العالم. خو د سوچ خبره دا ده چې صرف په وینا خو نه کېږي، ظاهره خبره ده چې په یو وینا باندې چې 60 ورځې ټایم ورکړې ته وایي چې وځي به ښکاري، خو داسې نه. الله دې کړي چې دغه امن راشي او دا وسلوالې ډلې چې کوم د دوی وینا ده چې دې ځای نه دې وځي هغه دې وځي. میبي د پولیټیکل پرشر یا د انټرنیشنل پرشر د وجې نه فوجي چې دی یا ملیټري چې دا وځي د دویمې ډلې سره به ته څه چل کې. نو دا اوس اندازه مونږ د دې ټایم نه نشو لګولی، ځکه چې دا کومه دویمه ډله طالبان نوم چې راشي نو په هغه ځای کې د افغانستان هم نوم بیا یادېږي. په افغانستان کې ظاهره خبره د دې ټایم کې حکومت د طالبانو دی. نو د افغانستان مسله به هم پکې بیا چېړلی کېږي او د افغانستان مسله دوی وچېړله چې په هغې کې په پرېکړه کې دوی دا ووایي چې موږ د افغانستان په حکومت باندې غږ دا کوو، ریکویسټ دا کوو چې په هغې ځای کې د فیمیلز، د زنانو، د انجنو تعلیم آزاد شي، د هغوی ښوونځي آزاد شي، د هغوی سکولونه آزاد شي چې فیمیل هم هلته کې تعلیم کولی شي. د هغې نه علاوه په تقاریر کې دا بحثونه وشو، په مختلف قسمه خلکو پکې تقریرونه وکړه که نه. نو په هغې تقاریر کې دا بحث هم وشو چې په افغانستان کې زمونږ فارن پالیسي داسې پکار ده چې په افغانستان کې مونږ جمهوریت سپورټ کوو. ټیک شو. اوس چې هلته کې ته د جمهوریت بحث کوې نو هلته کې چې دې ټایم کې څوک په پاور کې دی د چا چې حکومت دی هغه به ستا خلاف مزاحمت کوي او د هغه چې ستا خلاف مزاحمت کوي نو هغې اثر به دې خوا راوځي او چې دې خوا یې اثر راوځي نو دا به ته بیا ستا صرف په وینا باندې دا خلک وتل یا د 60 ورځو تېرېدلو نه بعد به په کومه طریقه وباسي نو هغه والله العالم هغه به مخکې مونږ ګورو چې څه چل کېږي. خو دا پوینټ کېښودو چې 60 ورځې ټایم دی، فوجي ته، طالب ته یا نور وسلوالو ډلو ته ټولو ته مونږ دا ټایم ورکو چې په دې ټایم کې د دې ځای نه دې وایستلی شي. دویم دوی د ملي لښکر بحث وکړو. ګوره ملي لښکر خپل یو لښکر جوړو د پښتنو د تحفظ دپاره. اوس هغه لښکر څنګه وایي چې مختلف قسمه کم اضلاع دي د پښتنو او مختلف ګوندونه دي، نو د هر ګوند هر ضلعې نه به مونږ 3,000 کسان راټولو. 3,000 اوس دا 3,000 کسان چې مونږ راټول کړو او دا راجمع کړو دا څه د پاسه 2 لکه تقریبا 2,40,000 هغوی یاد کړل چې دونه کسان راځي. دا به زمونږ یو لښکر وي او دا به داسې لښکر وي چې غیر مسلح وي، مطلب وسله به ورسره نه وي، غیر مسلح نهاد دهاتو په تش لاس لښکر وي او دوی به د پښتنو د حقوقو تحفظ کوي. په کوم ځای کې چې پښتون ته څه مسله راتله نو دا به ټول په شریک هغه ځای ته رسي چې هغه سره که بې انصافي کېږي، ظلم ورسره کېږي نو چې موږ له انصاف ورکړو. نو داسې یو لښکر جوړولو اعلان پکې هغوی وکړه، پرېکړه یې وکړه چې ملي لښکر به جوړو. د هغې نه علاوه د مسنګ پرسن په باره کې خبره وشوله. کوم خلک چې لاپته دي، یو د مسنګ پرسن په باره کې لاپته افراد چې غیب شوي دي چې اته پته یې نشته دی، یو چې کوم شهیدان شوي دي د هغوی مسایل، یو چې د چا په ځمکو باندې قبضه شوې ده چې د هغوی ځمکې دي او هغوی ته اوس نه میلاویږي، قبضه شوي دي. نو دوی وایي چې دا ایشوز به مونږ راټولو، د دې لپاره به کمیټې جوړو او اعلی عدالتونو ته به دا خبره مونږ دا ایشوز به مونږ وړو په هغې کې چې هر څومره په دنیا کې بر عدالت او هغې ته به مونږ ځو. لکه مثال کې طور پر انټرنیشنل کریمینل کورټ په دنیا کې دا یو عدالت دی، هغه وایي چې زه د جرمونو د جرایمو خلاف کار کوم، هغې ته مونږ ICC انټرنیشنل کریمینل کورټ وایو. دوی وایي چې هلته به مونږ دا ایشو وړو، که نه اقوام متحده ته به وړو، خو دا ایشوز به وړو چې زمونږ سره دا مسایل شوي دي، مونږ له د انصاف راکړلی شي، د ظلم خلاف دې زمونږ سره مرسته وکړلی شي، اواز دې اوچت کړلی شي.
نو چې اقوام متحده ته بمړو اول خو اقوام متحده ته دوا وکړي چې بچی ځکه چې خبر یې د اسرائیل سره برابر لاندې شروع شوې ده باس به پیو کو خدلته کې د جرګې دا ریزلټ ویل اهم ځکه په دې ورځ باندې ما د لیکچر کو په دغه باندې بیا سبا له باسو کو چې سم مسله د یونایټډ نیشن سره د اسرائیل جوړه ده نو دوی وایي چې دا مسایل به موږ وړو اقوام متحده ته دا غینه علاوه په ډیورنډ لاین باندې او دغه په تجارت باندې باسو شو ګوره ډیورنډ لاین به ته پته د پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې کوم بارډر دی دغه د ډیورنډ لاین وي د ډیورنډ کرخه نو دی وایي چې په ډیورنډ لاین باندې د ډیورنډ په کرخه باندې چې کم تجارت او هغه دی واپس بحال کړل شي او داسې طریقې سره د بحال کړل شي چې وداوت پاسپورت وداوت ویزه چې څنګه مخکې تګ راتګ او اقشن تګ راتګ دی ګوره په دې باندې موږ باس کړو ته ما پوهه کړم چې پاکستان حکومت دا اعلان کړو چې څنګه نور ملکونه د یو ملک نه بل ملک ته کس دي نو هغه پاسپورت او ویزه کې د قشن ته کې بدلته می نو لہذا د افغانستان نه چې څوک راځي وسه په عام کارت باندې راتله اوس به ویزه او پاسپورت دی الګ راځي نو پاغي باندې د بلاش خلکو الته کې تجارت هم خراب شو کاروبارونه خراب شو تګ راتګ هغه ګډوډ شو نو خلکو پاغي باندې پروتست شروع کو احتجاج شروع کو په چمن کې تا ته پته ده باس په دې مونږ کړو نو دوی په دې پریکړه کې چې دغه ډیورنډ لاین خوشات چې کوم خلک دی وداوت پاسپورت وداوت ویزه وسه پورې تګ راتګ غوي کو د کارت پترو باندې نو اق شانت کې واپس بحال کړل شي داغه پترو باغ تجارت هم بحال کړل شي نو چې کېټونه د ډیورنډ د کرخه کولاوي چې تجارت د افغانستان او د پاکستان په منځ کې برابر کیږي نو دا پریکړه پکې وکړه د اغه نه علاوه د صوبې چې کوم ریسورسز دي ټیک شو کم وسایل دي باغې باندې باسو کو ګوره دوی چې کمیټي به موږ جوړ کړو د ټول پښتون بل چې کم وسایل دي دوی به د هغې چیک اپ کوي هغه به ګوري چې د پښتنو په وسایلو باندې څوک قابض شوي خو نه دي چې وسایل د دوی په ځمکه کې دي او څوک خامار پرې راغلی ناست دی او هغې خوري چې داسې خو نه دي چې د هغې چیک بیلنس موږ کوو یو خبره بل خبره دا چې زمونږ د صوبې وسایل چې په کوم ځای کې استعمالېږي د هغې نه چې کومه ګټه پیدا کېږي نو د آیین مطابق آیین هم دا وایي چې دا به د صوبې ته میلاویږي نو چې هغه ګټه موږ ته میلاو شي آیین څنګه وایي لکه مثال کې طور پر NFC واټ جوړ شوي د دې دپاره نیشنل فاینانس کمیشن جوړ شوی د دې دپاره چې د کمې صوبې د فاینانسز د پیسو لحاظ سره څومره حق کېږي چې هغه ته میلاو شي لکه زه د خپلې صوبې خبرې وکړم که نه نو زمونږ د صوبې نه د بجلۍ جوړولو په کاته کې NHP نت هایډل پرافټ ګوره زمونږ د آیین نه د پاکستان آیین په دې کې یو آرټیکل دی آرټیکل 161 یو سل یو شپېته دا یو سل یو شپېته وایي چې د کمې صوبې د ملک څلور صوبې دي په دې کې چې د کمې صوبې وسایل استعمال وشو او د هغې نه څه ګټه څه پیسې وفاق ته میلاو شو وفاقي حکومت ته میلاو شوې نو وفاقي حکومت باندې دا لازم دي چې د دغې ګټې نه څه حصه د صوبې له ورکړي دا د دې صوبې حق جوړېږي دا آیین وایي ټیک شو اوس زمونږ صوبه چې ده نو په دې کې خو دا ښکاره خبره ده چې د اوبو نه چې کومه بجلي تیارېږي هایډرو پاور چې مونږ ورته وایو نو دا ټول هایډرو پاور پروجیکټس زیاتره زمونږ په صوبه کې دي مطلب ټول پاکستان ته چې کومه د اوبو نه بجلي میلاویږي نو په هغې کې د ټولو نه غټ کردار زمونږ د صوبې دی د اوبو نه په زیات تعداد کې بجلي تیارول دا زمونږ صوبه کوي بیا وفاق له ورکوي وفاق په باقي صوبو کې تقسیموي اوس د دغې نه چې کومې پیسې میلاویږي کومه ګټه میلاویږي نو په هغې کې زمونږ د صوبې د آیین مطابق د آیین د آرټیکل یو سل یو شپېته مطابق زمونږ حق جوړېږي چې موږ ته دغه پیسې میلاو شي چې کومه ګټه د هغې نه میلاویږي نو اوس ګوره د اوبو نه چې کومه بجلي پیدا کېږي د هغې نه چې کوم پرافټ ګټه راځي او هغه زمونږ حق کېږي دې ته موږ وایو نت هایډل پرافټ NHP نو هغه د یو وینا مطابق تقریبا 100 ارب روپۍ دي 100 بلین روپۍ دي روپۍ یادومه صحیح شو دا زمونږ د صوبې کېږي چې وفاق دې موږ له راکړي خو د وسه پورې نه دي راکړي دا زمونږ په هغې باندې قرض دي نو پرېکړه په دې کې دا مو شوله چې وفاق له پکار دي حکومت له دا پکار دي چې زمونږ د صوبې کمې پیسې کېږي چې دا پیسې کومه بقایاجات زمونږ هغوی ته پاتې دي چې هغه موږ له راکړي دا 100 ارب روپۍ موږ له راکړي یو خو هغه بله فارموله هم د AGN کازي فارموله د هغې مطابق 200 ارب روپۍ کېږي په هغې باندې به خیر بیل باس وکړو بیا خو دا پرېکړه په دې کې وشوله چې کوم زمونږ اوبه استعمالېږي هایډرو پاور پروجیکټس سټیشن هم دلته دي هم په دې ځای کې بجلي تیارېږي او موږ یې تاله درکوو د هغې ګټه ته موږ له نه راکې نو ته د آیین خلاف ځې که فرض که په دې پرېکړه کې دی که فرض که دا پیسې موږ له را نه کړلې نو موږ به دا تارونه بیا کټ کوو هلته بجلي نه پرېږدو او ورسره دا وي چې چونکې بجلي موږ دلته پیدا کوو نو زموږ حق جوړېږي چې بجلي موږ ته ارزانه میلاو شي وداوت لوډ شیډینګ چې لوډ شیډینګ نه وي نو 15 روپۍ پر یونټ
په دې پریکړه کې دی وي چې 15 روپۍ پر یونټ به زمونږ د صوبې نه خلک ورکوي د دې نه به سیوا نه ورکوي او لوډ شیډینګ هم نه کوي لوډ شیډینګ او یا 15 روپو نه سیوا یونټ ګران راغی زمونږ د بقایاجات مونږ ته میلاو نه شو ان اني سیویر کیس مونږ به دا تارونه کټ کو بیا بجلی دې ځای نه ځي نو حق جوړیږي زمونږ د صوبې صحیح خبره ده زمونږ چې کوم پیسې کېږي زمونږ ریسورسز استعمالي کېږي زمونږ حق کېږي چې مونږ دا راکړي ورپسې چې په دې کې پریکړه کې کوم خبره وشو نو هغه د یو قانون په باره کې وشو هغه قانون د اکشن ان ایډ اف سیول پاور وای دا قانون دی ختم کړی شي دا قانون دی ختم کړی شي اوس دا قانون څه وایي ګوره دا یو داسې قانون دی کنه چې د کې فوجي ته دا اختیارات ملاويږي چې د په دغه ځای کې سیول پاور سره ایډ مطلب مدد کوي مرسته کوي په کوم ځای کې چې ترهګري سکیورټي مسایل نو د امن راوستلو لپاره دغه سیول پاور سره به فوجي مدد راځي نو د دې لپاره قانون جوړ شو نو اکشن ان ایډ اف سیول پاور 2019 اوس ګوره په دې کې د قانون کې دا ویل شو چې دا کسان نه دي دا مونږ ویداوت ټرایل مو چې تولې شو په چا باندې شک راغی کنه نو دا نشته چې یا ثبوت ته یا د دې طرف نه وروته عدالت ته پیش کړ برابر ټرایل وشي دا نشته بغیر د ټرایل نه مونږ چې تولې شو انټرمنټ سنټر جوړول شو پاږي کې اچول شو ډیټین کول شو پوښ کا چور سره باقي مونږ کو نو دا خو یو واجبه قسم قانون خو دې په دې باندې هیومن رائټس ولهم په هغه وخت کې تنقید کړو چې ګوره په دې کې خو ته بلاشه بیګونه معصومه خلک راونیسي چې ته ټرایل نه کې پراپر ټرایل نه کې عدالتي ټرایل نه کې عدالت ته سړی نه پیش کې مخه ته ثبوت وغیرہ په هغه باندې کاروي نه کیږي د څه ګیره نه پدې کې هو ته بلاشه معصومه خلک گیر کې دې شي په ګناه کې انوالو نه او ته چې را چون کې په تراګری کې انوالو و دې ټیم کې ثبوت نشته دا نشته وسته گیر کې نو بیګونه سړی د سزا ورکې دا خو د ظلم د پاسه ظلم دی دا خو د ګناه د پاسه غټه ګناه ده د جرم د پاسه غټ جرم دی نو په دې باندې تنقید هغه وخت کې هیومن رائټس والے کړه اوس په دې پریکړه کې دی وی چې دغه قسم قوانين دي ختم کړي شي دا قوانين موږ په خپل صوبه کې نه منو دا اغه نه علاوه په خپل بین باندې پی ټی ایم تنظیم باندې بین لګیدل او په دې باندې تاسو سره ما باس کړو او وی چې دا بین دا کله عدم کېدل دي زموږ نه لر کړل شي هغه چې ګوره دا بین چې په مونږ باندې لګیدل د کم آرټیکل مطابق نو هغه چې دهشتګردي به ثابت شي نو په مونږ باندې څوک د یو کان ایشتلو دهشتګردي نشي ثابتولای چې نشي ثابتولای نو بین د څه لپاره دی لہذا مونږ چې دا کم 88 اکټ 1997 سیکشن 11 په اپلای شوی او باس پتا سره ما کړو نو هغه وی چې یاره دا بین د زمونږ نه لر کړل شي نو دا خبره دا پوینټس په دې جرګه کې رامخ کې تشول او د دې نه علاوه ځینې نور پوینټس هغه په ډیټیل کې خټول ونه وي تاسو ما وی ظاهره خبره چې مین پوینټس عالم او سمری پکې موږ وګدو د دې نه علاوه په دې کې د سوري په باره کې خبره وشوله مثال کې تور پر زمونږ په پښتنو کې دا رواج را چلیدل د وخت سرنا چې ګناه جرم رور وکي او د هغه ازاله بیا خور کې خور هغه کور ته زیو ودیږي سوال چې ستمنګ وایو نه غوي چې د دې رواج نه زمونږ اعلان براءت دا به باقی نه کو ډیره بهترینه خبره ده خولي خبره ده شرعي خبره ده چا چې جرم کړی سزا غله پکار را نو د دې پکې باس وکړو د هغه نه علاوه د آی ډی پیز په باره کې باس وکړو چې رسوم انټرنل ډیسپلیسډ پیپل دي متاثرین دي دا وی زه هغه ته نه ملاويږي واپس نو هغه غزه واپس ورکول سره ور سره موږ ټول زو دا غزه باغه واپس ورکو هغه به انصاف ورکو دا غي نه علاوه چې موږ د کوم کمیټي یا ملي لخر جوړ کو نو په پښتون بل کې چې قبایل یو بل سره د ځمکه په سرین ختی دي یا فرقو جګړه ده لکه مثال کې تور په کورم ایجنسی کې چې کوم روانه ده نو چې په هر ځای کې هر قسمه مسله ده زوبه هغه ته بکینو دا هغه به دا مسایل حل کو امن براولي دا خبره پکې وکړه خولي خبره ده بهترینه خبره ده د چې پکې خبره ده مو کړل چې را د پښتون سره په نورو صوبو کې पंजाब के बलोचिस्तान के सिंध की या हर जगह की मसला चा उकड़ला हुआ मसला पदी बुनियाद हुआ च रेसिस्टिक मसला हुआ रेसिज्म वाला हुआ मतलब मिसाल के तौर पर पंजाब की या सिंध की सिंधेरा पासी या पंजाबी रापासी द पुख्तून सर मिस बिहेवियर इम्तियाजी सलूक सिर्फ पदी बुनियाद बानी हुआ की चीज़ें कदा पुख्तून दे यो किस्म ले रेसिज्म की नो ये बिया बमुंगो टूल पुख्तान जुदा खपल पुख्तून रोर सर बोदरी गो नो रेसिज्म को नॉट अलाउड इन इस्लाम दा खुली खबर है बेहतरीन खबर दा इत्तेफाक करा ले दा खुमंगा मोय गोरा پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کنه وای د مسلمان مثال نه دا د یو جسم دی اوس ګوره په دې کې ټول خبره کلیر شو ستا په یو غوته باندې درد راغی ستا ټول جسم بېچین شي ټول چې جسم خپل آرام نشي کولای چې په غوته درد دي سترګ آرام نشي کولای غوږ آرام نشي کولای سر آرام نشي کولای ټول چې ترسو پورې دا ډاکټر له بوتلی نه دی غوته له آرام ورکړل نه هغه پورې په آرام نه کینی مسلمان امت مثال دقه شانت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلو کاش چې دا سی وې کړه نن سبا په اتفاق کې ولاړ په فلسطین کې چا غنی کم دا مظالم نشو کولای دا کم چلته کې روان دي چې 4 سال را پاسینو درزن به شهیدان شي پکې درزن نسیوا دا خبرونه داسې عام را روان دي عام سړي تخکاری نو کاش چې دا اتفاق وي نو دغه اتفاق په پښتنو کې په کار دی
خو په پښتنو کې په دې طریقه په کار دی چې بل کس وسره ریسیزم کوي چې د هغې خلاف راودرېږي، داسې نه وي چې په خپله ریسیزم شروع کړي. زما مطلب دا دی چې ځینې خلک داسې په دې دنیا کې شته چې د اسلام د نوم استعمال کوي او خپل کارونه پکې په منځ کې وباسي، چې سبا څوک داسې ونه کړي چې خپل کار ایستلو دپاره د پښتون د نوم استعمال وکړي چې زه خو پښتون یم او دی زما خلاف ودرېد او راځئ پښتنو ورځئ پې، چې د ریسیزم د نسل پرستۍ هغه مسله ترې راونه درېږي. باقي په اتفاق کې کول یو پښتون سره بل کس امتیازي سلوک کوي صرف په دې بنیاد باندې چې دا پښتون دی، د دې خلاف ودرېدل ښکلې او بهترینه خبره ده. نو دا هغه پوینټس اوس په دې باندې تاسو خپل د رای اظهار کولی شئ چې په دې کې څه پرونز دي څه کونز دي، کم پوینټس باندې تاسو ته اعتراض شته دی یا نشته، کم پوینټس دوی ښه پیش کړه یا یې پیش نه کړه، خپل رای جست تاسو څه ویل غواړئ، ستاسو وینا څه ده، ستاسو انالیسس څه دی، د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. جزاکم الله خیر.